علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پښتو سندرو مشهوره سندرغاړې صوفیا کیف دوستانو چا ډیره په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو څنګه قتل کړه او چا ظالمانو قتل کړه، دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو څه قسمه واقعه شوې ده. دوستانو ویډیو کتون مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی شوی دی. د پښتو مشهوره سندرغاړي صوفیا کیف چا دوستانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کېږي چې صوفیا کیف په کراچۍ کې ژوند تېرولو او هلته کې به پاتې کېده په یو کور کې. نو دوستانو دا ویل کېږي چې هغه دوبۍ ته شوله روانه وه او دوستانو د شو نه څو ورځې مخکې د هغې په دوبۍ کې شو وه. نو دوستانو د هغې دپاره هغې تیاری کولو شاپنګ مال ته لاړه وه او هلته کې دوستانو چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو فی الحال دا پاته نشته چې چا قتل کړي دی، خو دوستانو پولیس او رینجر په تفتیش کې شروع دی چې آیا دا دومره ظلم او زیاتی چا وکړو چې د پښتو مشهوره سندرغاړي صوفیا کیف چې ډېر ښایسته او خوږ اواز یې و دوستانو هغه چا قتل کړه. نو دوستانو د دې په هکله باندې د هغې جنازه به په پېښور کې ادا کېږي ځکه چې د صوفیا کیف تعلق د پېښور سره او په کراچۍ کې ژوند تېرولو. دوستانو نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. او دوستانو که تاسو زموږ د ویډیو خوښوي او اوسه پورې مو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ کوم نور تازه معلومات راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. ډیره مننه، شکریه، د الله په امان.